سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه په سر کې د تازه خبر جزئیات دا دي چې په جلال آباد کې د طالبانو پر موټر چاودنې لږ تر لږه 15 تنه وژلي په جلال آباد ښار کې نن د پرله پسې دوهمې ورځې په مخه چاودنې وشوې او بیا هم مرګ ژوبلې واړولې د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې چې د ښار په 15 ناحیه کې وشوه لږ تر لږه 15 طالبان او ملکیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي پیښه د جلال آباد ښار د 15 ناحیې اړوند کابل هډې ته څیرمه شوې د کابل هډې ته نږدې د سړک په غاړه ښخ شوي بم هغه مهال وچاودېده چې د طالبانو موټر له سیمې تېرېده د لومړنیو راپورونو له مخې په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی د روغتون مسؤلان وایي چې ګڼ شمېر ټپیان وروړل شوي دي د راپورونو له مخې په ټپیانو کې یوه میرمنه هم شامله ده پرون هم په جلال آباد ښار کې 3 چاودنې شوې وې چې لږ تر لږه 3 تنه پکې ووژل شول او 19 تنه نور ژوبل شول پښتونخوا کې 2 پاکستانی پولیس وژل شوي دي د خیبر پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې په یو وسلوال برید کې 2 پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی راپورونه وایي چې دا کسان د پولیو واکسین د خزینه ټیم ساتونکي و چې وسلوال برید ورباندې شوی دی د راپورونو له مخې په دې برید کې 2 پولیس ساتونکي ځای پر ځای وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی پاکستانی پولیسو ویلي چې ټپي روغتون ته لیږدول شوی دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی تر اوسه پورې د برید پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې خو تحریک طالبان پاکستان په وار پاکستان ته د مرګونو بریدونو خبرداری ورکړی دی کرزی له طالبانو ناهیلی شوی او دولت یې ټولګډونه نه ګڼي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د بریتانیا له سنډي ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې د طالبانو پر اعلان کړي حکومت کې نایوي نیوکې کړي او ترې ناهیلی ښکاري کرزي په دې مرکه کې ویلي افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري چې ښه خدمات وړاندې کړي نړۍ سره یې اړیکې ښې وي او خلک له ویرې پرته ورسره د خوشحالۍ ژوند وکړي د کرزي په خبره دی د دویم مقاومت جبهې او طالبانو د مذاکراتو له پایلو ناهیلی شوی او هیلهمند دی چې د طالبانو دولت ټولګډونه او د ټولو د منلو وړ وګرځي دغه پخوانی افغان ولسمشر چې کابل ته د طالبانو له راننوتو سره د دوی نږدې ملاتړی ګڼل کېده زیاته کړي طالبانو ته مې د ښځو د زده کړو په دولت کې د دوی د مشارکت او دغه راز ملي بیرغ د ارزښت په اړه ټینګار وکړ دوی ظاهرا راسره ومنله خو عملا یې دې موضوعاتو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې د پاکستان د خلکو او حکومت په مرستو بار د روغتیایي او خوراکي توکو 19 لارۍ نن د تورخم له لارې افغانستان ته راورسېدې ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ چارواکي وایي په دغو مرستو کې د خوراکي توکو ترڅنګ طبي مرستې هم شاملې دي چې د بشر دوستۍ له مخې پاکستان حکومت له افغانستان سره کړي دي د افغانستان بانک ویلي شرکتونه کولی شي په میاشت کې $25,000 له خپلو بانکي حسابونو وباسي د افغانستان بانک وایي له دې وروسته ټول شرکتونه کولی شي چې له خپلو بانکي حسابونو څخه په میاشت کې $25,000 امریکایي ترلاسه کړي له یاد بانک څخه په یوې خپاره کړ شوي مکتوب کې راغلي دي چې ټول خصوصي شرکتونه د میاشتې تر $25,000 امریکایي له بانکونو ایستلی شي د دغه مکتوب له مخې بانکونو او د بهرنیو اسعارو استازولۍ له دې وروسته د شرکتونو له بانکي حسابونو په 4 اونیو کې $25,000 امریکایي یا د دې پیسو معادل افغاني شرکتونو ته ورکولی شي د افغانستان بانک دا خبره وروسته تر هغې کوي چې پر کابل د افغانستان اسلامي امارت تر ولکې وروسته د یو څه مودې لپاره بانکونه وتړل شول او تر پرانیستل کېدو وروسته بیا هیڅ چاته په اونۍ کې تر 100,000 افغانۍ او تر $200 زیاتې پیسې نه ورکول کېدې جی شنکر وایي خپل سودي سیال سره مې پر افغان چارو بحث ګټور و د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویلي چې له خپل سودي سیال شهزاده فیصل بن فرحان سره یې د افغانستان پر سیاسي امنیتي فرهنګي او ټولنیزو چارو ګټورې خبرې اترې کړې دي هغه ویلي چې دوی په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه پر 2 اړخیزو اړیکو او دغه راز دغه هیواد د امنیت او ثبات په اړه د 2 هیوادونو پر نږدې همکارۍ ټینګار کړی دی هغه څرګنده کړې ده چې په دې لیدنه کې د افغانستان سربیره د فارس خلیج هند او آرام اوقیانوس پر وضعیت هم خبرې کړې دي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده د افغانستان کرکټ بورډ ویل چې افغان کرکټرانو بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او خپله وروستۍ لوبه یې د 3 وکټو په توپیر د ځان په ګټه پای ته رسولې ده
یو شمېر افغان میرمنو په کابل کې د ښځو د کار او زده کړو پر وړاندې د شته خنډونو له امله احتجاج وکړ. دغه میرمنې د ښځو چارو وزارت چې اوس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته یې لوحه اړول شوې راټولې وې او د زده کړو کار او ازادۍ غوښتلو شعارونه یې ورکول. تېره اونۍ د ښځو په اړه دوو پیښو ډېر غبرګونونه راوپارول. لومړی د ښځو چارو وزارت د لوحې بدلیدل چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت بدل شوی او دویم منځنیو ښوونځیو ته د نارینهو ښوونکو او نارینهو زده کوونکو رابلل. خو طالبان وایي دوی د نجونو د زده کړو خلاف نه دي او د ترانسپورت جلا ټولګیو ښځینه ښوونکو او د سطر په برخه کې د شته ستونزو هوارولو سره به د هغوی ښوونځي هم بیرته پرانیستل شي. 2 ورځې وړاندې هم یو شمېر میرمنو د ښځو چارو وزارت مخې ته لاریون کړی و چې دا وزارت د افغان میرمنو لپاره ډالۍ دی او باید له دوی وانخیستل شي. په هرات کې د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال والي شیر احمد عمر وایي چې په افغانستان کې امریکا ته له ماتې ورکولو وروسته ځینې نور کارونه لا پاتې او ترسره به شي. د په وینا ځینې بوتان لکه دیموکراسي، قومي، ژبني او نور تبعیضونه او دغه راز د امریکا د سړې جګړې ځینې نښانې لا شته چې دوی به یې نړوي او له منځه وړي. د هرات دغه طالب مقام له زیاتو جزیاتو پرته ویلي چې امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال تر 400 پورې د سړې جګړې د مخ ته وړلو مرکزونه لرل چې په تبلیغاتي بڼه یې د بهرنیو اهدافو لپاره کار کاوه او تبعیضونو ته یې لمنه وهله. نوموړي د بیلګې په ډول د سني او شیعو ترمنځ مذهبي ناندریو ته په اشارې ویلي چې دا کار د بهرنیانو د دسیسو پایله ده. د عمر په خبره د اهل تششع پر محرم او نورو مراسمو بریدونه هم د همدغو بهرنیو دسیسو له کبله وو، خو پر افغانستان د دوی له واکمنېدو سره سږ کال دا مراسم له کومې پیښې پرته ترسره او دوی هم ګډون پکې کړی و. او وروستی خبر هم دا چې پمپیو وایي د شمالي کوریا پر وړاندې د بایډن رویه د امریکا اعتبار زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر مایک پمپیو ویلي چې د شمالي کوریا پر وړاندې د ولسمشر جو بایډن رویه به په نړیواله کچه د امریکا باور زیانمن کړي. پمپیو زیاته کړې چې د امریکا له 2 نږدې متحدینو جاپان او جنوبي کوریا سره د بایډن چلن مناسب نه دی او دغه راز د پیونک یانګ په اړه د بایډن ستراتیژیک صبر به په نړیواله کچه د امریکا باور اغیزمن کړي. هغه ویلي بایډن باید د شمالي کوریا له لوري د وروستۍ ازموینې پر وړاندې غبرګون وښایي او یا د هیواد ته لږ تر لږه لفظي ځواب ورکړي. پمپیو ټینګار کړی دی چې د بایډن اداره اوس مهال په شعوري او یا هم غیر شعوري توګه د شمالي کوریا بریا ته لار هواروي. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه و تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. ولرئ د الله په امان.